د کهانې شروعات کیږي په امریکا کې د یو ډیر یخ ځای نه چلته یو سنسان برفیله ځمکه وي چې د شپې په ټایم کې په هغه علاقه کې مونږ یو ځوانه جینۍ وینو چې هغه ډیره تیزۍ سره منډې وهي او داسې لګي چې دا رچانه تښتي او ډیره زیاته په یره کې وي خو د هغې باوجود هماغه نه ودرېده. په سبا باندې مونږ یو شکاري سړی وینو چې د هغه کوري لیمبرټ نوم وي او هغه به د لیوو شکار کوو چې اوس هم د هغه نظر د لیوو په یو ګروپ باندې وي چې هغې نه پس هغه یو لیوه اولي. هغې نه پس هغه خپل زوی کیسي د نیا نیکه کور ته بوزي او هغه خپل زوی ته دا ووایي چې ته دلته لږ ایسار شه زه لږ آس پاس جانچ کومه. د رسل کوري چې کوم د هغه خپل سخر راغوڅي او هغه ورته دا ووایي چې دلته یو ډیر خطرناک ځناور ګرځي ما خو نه دی لیدلی خو زما یو غوا یې مړه کړې ده او ته دغه ځناور زر تر زره مړ کړه. هغې نه پس چې کوري جانچ شروع کړي نو هغه د پنجو نشانونه خو د شیر نه وي خو هغه چې څومره مخکې ځي هغه د وینې نشانونه وګوري. نو کوري یو خاص سوټ واچي او په لاس کې تمانچه ونیسي او مخکې روان وي او دا هغه لار وي چې تېره شپه هغه جینۍ په دې لاره باندې ډېر په تکلیف سره منډې والې. نو کوري چې څومره مخکې ځي نو هغه نشانونه غیبیږي او داسې لګي چې څوک ډېره په مشکله باندې په دې ځای باندې تلل. نو کوري چې لږ مخکې لاړ شي هغه ته هغه جینۍ میلو شي چې هغه ووره شوي وي او په هغه ځای کې مړه پرته وي. نو زر تر زره کوري پولیس ته رینګ وکړي نو هغې ورته وایي چې زموږ در تلو کې به لږ ټایم لګي ولې چې ډېر زیات تیز برفیله طوفان دی. نو هلته یو بین نومې پولیس راورسي او هغه کوري ته دا وایي چې دغه لاش له ګوتې مه وړه چې تر څو پورې اف بي آی والا نه را رسېدلې. نو کوري ورته وایي که موږ داسې ونه کړل نو ډېره تیزه برفیله طوفان دی او هغه نشانونه به غیب شي چې دا رقم ځای نه راغلې ده. او کوري ورته دا مو چې زما پوره یقین دی دا به نیټلی وي خو بین ورته ووایي چې جان چوکو نو هغې نه پس به موږ دا کنفرم کوو. لږ وخت پس یو گاډی راشي او هغې کې یو جینۍ ناسته وي چې هغه ورته وایي چې زما جین بینر نوم دی او بینر ورته دا وایي چې ما ټریننګ کوو او زه یې اچانک دې ځای ته راولېږلم. نو بین چې دا ګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي. هغې نه پس دوی هغه ځای ته ور روان شي چې کوم ځای کې دغه جینۍ لاش پروت او لږ وخت پس دوی هغه ځای ته ور ورسي خو جین ورته وایي چې موږ د زر تر زره کار ختمول پکار دي ولې چې دلته کله برفیله طوفان راتلی شي. او کوري ورته دا وایي چې ما ته پته ده دا جینۍ بل څوک نه بلکې نیټلی ده. او کوري ورته دا مو وایي چې د دوی کور خو دلته خوا کې دی نو د دوی خاندان والا میسنګ ریپورټ ولې ونه لیکو. او کوري دا مو وایي چې دا وګوره دا خپې بلې خپې ده د دې مطلب دا چې دا ډېره په تکلیف کې وه او د یخنۍ د وجې دا دلته راوغورځېده او همدلته مړه شوه. نو هغې نه پس ورته جین وایي که ته ما سره یو ځای نو د دې کیس جانچ په ډېر ښه وکړو. او کوري خو یو ډېر ماهر سړی وي نو هغه مو ورته وایي چې ټیک ده. او د شپې په ټایم کې مونږ کوري وینو چې هغه بولټس تیاروي. په سبا باندې دوی ته ریپورټ راشي او دا ورته ووایي چې نیټلی چې کله د 1300 کاله شوه نو هغه د خپل مور او پلار نه بیله شوې وه او دا خپل منګیتر سره اوسېده خو د مرګ نه مخکې په دې باندې ډېره زبردستي شوې وه. او ډاکټر ورته دا ووایي چې پته نه لګي چې یو کس کړې ده خو ډېرو کسانو ولې چې د دې په بدن باندې ډېر زیات زخمونه دي. او هغه ورته دا ووایي چې د یخنۍ د وجې د دې مرګ شوی دی. نو اوس په دوی دا پته لګي چې دا جینۍ اخر د کم طرف نه را منډې وهلې. اوس د دوی میشن دا دی هغې نه پس جین لاړه شي د نیټلی کور ته او د هغې د پلانه د نیټلی باره کې تپوس وکړي. نو د نیټلی پلار ورته وایي چې نیټلی خپل منګیتر سره اوسېده او موږ خو د هغې منګیتر سره نه یو میلو شوي یعنې هغې موږ ته د خپل پرسنل لایف باره کې اړو خبرې کړي نه دي. نو جین د هغې کمرې ته ورشي چې هلته هغه د نیټلی مور وویني چې هغه ځان له ناسته وي او جاړي. هغې نه پس کوري راشي نو د نیټلی پلار چې کوري وویني نو د دې دواړو په منځ کې یو داسې درد و چې په هغې باندې ځان پیولو دپاره د الفاظو ضرورت نه و. هغې نه پس دا دواړه یو بل سره خبرې کوي چې لږ وخت پس ورته د نیټلی پلار وایي چې ما ته خو دومره پته نشته چې زما لور څه شوه خو زما یو بې غیرته زوی دی او هغه په نشه کې مبتلا دی خو د نیټلی خپل رور ډېر زیات خوښ او کیدی شي هغه تا ته د نیټلی باره کې ضرور ووایي. هغې نه پس دوی هغه ځای ته راورسي چې هغه ځای کې ډېرې تیزې ګانې لګېدلې وي. نو جین او بین چې دروازو ټکي نو یو سیم نومې هلک راوځي او داسې لګي چې هغه د باکې نشه کړې وه او هغه ورته دا ووایي چې زما یو رور په جیل کې دی او د نیټلی رور چې په هغه په دې کور کې نشته. او هغې نه پس هغه په دوی باندې سپری وکړي چې دې سره د هغې دواړو سترګې سوځېدل شروع کړي او سم ورته صحیح په نظر نه راتلل. خو کوري ډېره په ارام سره بیلچې راوچته کړي او په هغې باندې سیم ووخي چې هغه راپروزي او دې سره هغه بل هلک په خپله راپریوزي. خو لږ وخت پس جین هغې کور ته رادننه شي هغې ته خو صحیح څه په نظر نه راتلل او سیم پې ډزې شروع کړي چې دې کې په جین هم لګاتار ډزې شروع کړي خو اخر کار هغه په یو ډز باندې ولګي. خو چې جین ورله لږه جوخته راشي او تپوس ترې کوي نو بین ورله راشي او دا ورته ووایي چې دې مړ شوی دی اوس د تپوس کولو ضرورت نشته. خو بار دوی دوه کسان نیولي وي چې په هغې کې د نیټلی رور چپ هم وي او هغه ته چې د خپلې خور د مرګ باره کې پته ولګي نو ډېر زیات په جړا شي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا وه چې د نیټلی د منګیتر باره کې ده ته پته وه. نو جین ته چې څنګه تپوس کوو نو کوري ورته وایي چې پرېږده دا خبرې دا وګوره په واوره کې ګاډی روان دی. نو دوی ورته وایي چې موږ ته به د دې نشانونو نه پته لګي ولې چې دا نشانونه هغه ځای ته تللي دي چې په کومه لاره باندې نیټلی په منډه را روانه وه. نو دوی زر تر زره هغه ځای ته ور روان شي ولې چې کوري جین ته دا وایي که برفیله طوفان شروع شو نو دا نشانونه به غیب شي. نو دوی چې لږ بره وخیږي دوی خپل بوټ بند کړي چې د انجن اواز څوک ونه
ونلري او پیدل روان شي او چې لک پیدل مخ کې لاړ شي نو هغه ځای کې یو ډیډ بوډي پرته وي چې لک وخت پس هغه ځای کې ډیر زیات پولیس راشي. هغه نه پس دا ټول یو بل سره خبرې کوي. نو کوري بین ته وایي چې زه ورسم چپ سره خبرې کومه ولې چې هغه ته به د خپل خور باره کې ضرور پته وي. نو هغه چې چپ لراش نو چپ اول نه لګیاوي چې دا خار ډیر بیکاره دی دلته ملک د سپوس جون دی. نو کوري وته وایي چې په دې خار کې اوسم ستا د خور قاتلان ګرځي او هغه چپ له ډیره مضبوطه دی کور کې دا وته و چې ته به د خپل خور قاتلان هم داسې پرې دی چې هغه واګیر ګرځي. نو چپ ډیر زیات مجبور شي او هغه ته ټول هر څه ووي او هغه ته دا و چې داغه منګتر یو سکیورټي ګارد دی او د نور هر څه باره کې سیم ته پته را خو سیم خو دوی مخ کې مړ کو او هغه نه پس کوري بین او جین ته و چې سبا به ملاویږو. په سبا باندې جین ته دا غلاش باره کې پته ولګي چې کم دوی ته د غر په سر کې ملو شوی او دا بل څوک نه بلکې د نیټلی منګترو. نو د دې خبر باره کې جین کوري ته ووي. نو هغه نه پس کوري جین خپل کور ته راولي چې بهر یخنی ده دنه د دې باره کې خبره کوو. نو جین هغه ځای کې د کور د خاندان تصویر وویني چې هغه کې د لور امیلی وی چې هغه مړ شوی وي او کوري ورته دا ووي چې زه خپل خزي سره په چکر باندې بهر تلیوم او ما خپل لور امیلی سره کیسي پریخو خو په سبا باندې چې ما ته پته ولګی دا امیلی د کور نه غیب وي. نو د ما د کور نه شل میله لري د امیلی لاش ملو شي چې هغه زناورانو دومره بېدریغه خوړلی وي چې داغه جان چم نشه کېدو چې د دې قاتلان معلوم کو. په سبا باندې بین او جین سنور پولیس والا امرو غواړي او هغه هغه طرف ته روان شي چې په کم ټریله کې میټو سیدو او هغه هغه پولیس والا پوی کو دا ورته وي چې د هر څه ځان سره تالاشي واخلي او بل خو کورم په ووره کې ګرځي او وخوا د خو نشانونه ګوري چې څه سوراخ راته ملو شي. بل خو په سټیشن کې سګارډز راشي او هغه جین ته دا ووي چې مونږ هم د میټ د میسنګ ریپورت لیکلو ولې چې هغه د 3 ورځو نه غیب دی او 3 ورځې مخکې هغه خپل منګیتر سره جګړه کړې و خو بل خو کور یو ګوري چې هغه کم نشانونه پس شاته روانو هغه هم دغه سټیشن ته راغلی و چې کوم ځای کې دا افسران جانچ کوي. نو هغه ګارد د جین نه دا تاسو کی چې نیټلی د میټ میسنګ ریپورت لیکلی و کنه. نو جین وته وی چې او لیکلی و. نو هغه وته دا وی چې بیا خبره ته د نیټلی ډیډ بوډي ملو شي وي. نو دوی چې دا خبره ووري نو ټول خپل ټوپک روباسي او ولته یو جګړه ماحول جوړېدو والا و ولې چې دوی ته څنګه پته ولګي دا چې د 3 ورځو نو سره غي ملو شوی نه دی او دا غي ډیډ بوډي به درته ملو شي ولې چې دوی په ټول ځینو کې دا خبره هم نه خوره کړې چې نیټلی مړ شوی دا هغه صرف دا خبره نیوز کې کړې و چې یو جنې قتل کړی شوی دا خو دلته جین ورته وی چې زه د اف بی آی نه یم او کو تاسو سم کړل نو کو په ملک پارځه کې پټ شوې ژوندۍ بم پرې نه دوبیا. نو بل خو چې کورم څه ګړبړی محسوسه کی نو هغه پیدل د سټیشن طرف ته روان شي او سنایپر وسره پلاس کی وي او اوس چې جین هغه ټریلر ته راشي نو هغه ځای کې یو ګارد مخ کې نو دی وي او اوس مونږ ته هغه وخت خي چې کله نیټلی د شپې راغله میټ سره ملاوي دوه لپاره میټ چې هغه ګور ډیر زیات خوشاله شي او د شپې په ټایم کې دوی ته ور وټکیږي چې هغه ځای کې نور افسران راشي او هغه نیټلی سره زبردستی کول علاوه چې دې کې نیټ هغه ل دیکور کی کې په یو بل ګارد حمله وکي او هغه نیټلی سره د زبردستی کوشش کو چې سره میټ ډیر زیات غوسه شي او هغه غي سره په جګړه شي او دا ټول ګارد دی په یو ځای باندې گیر کی چې زره هغه میټ به هوش کی خو لږ وخت پس میټ بیا په هوش کې راشي او هغه نیټلی د دوی نه بچ کی چې نیټلی دا غزنه په سچل باندې ځان روباسي او هغه اخري ځل میټ ته وګوري چې د کسانو گیر کړي وي او ډیر زیاتې وخی او هغه نه پس نیټلی دا غزنه او تختی اوس مونږ ته نه نه ورس خي چې جن هغه دروازه ټکي خو څوک ته دروازه نه کولاوي او د کې دا نور ګارد زم دا سیکټینګ کوي چې دوی ته اړه سپته دنه خو د کې اچانک د دنه شورټګن وچلی او جن پیولګي چې جن دا غي د وجه لري پروزي چې د کې هغه ګارډز په افسرانو باندې ډزې شروع کی او دا ټریلر نه یو کس روزي او هغه په ټولو باندې ډز یو کی چې د کې بنم مړ کی خو نیټلی ډز یو کی او سګ ګارډز پکې مړ کی او کرټس جن په سرازي او هغه مړ کولو علاوه خو د کې د لری نه سنایپر وچلی او کرټس مړ کی او دا بل څوک نه بلکې کوري وو او په دې ټریلر کې دوه کسان نور هم وی چې کوري هغه مړ کی او پیټ پکړ کې باندې دا غزنه او تختی او کوري زرا غزه تراشي او جن په ټریلر کې واچي او هغه میسج ورکی چې زرته زرا راشه او دا بوزه او هغه ته دوی چې ز پیټ پسې ورزما نو جن پوښي چې کوري هغه سره سکولو والا دی بل خو مونږ پیټ وینو چې هغه ډېر په مشکله منډي شروع کړې دي ولې شاته ډېر زیاته یخنیم وي او دا غسام خرابېدو والا ده خو کوري ورپسې شاته را روان هغه سپین سوټه چولې د دې د وجه هغه 1% هم نخ کارېدو او چې څنګه پیټ شاته وګوري کوري په حمله وکي چلته هغه به هوش شي نو هغه چې په هوش کې راشي هغه وګوري چې دا خپل لاسونه تړلې شوی دي او په یو بیگ کې دی او دا مخ ته کوري ناشته نو پیټ وته پیر سره وای چې زه تاسو سره خبره کول غواړم نو کوري وته وای چې بالکل کوا زه هم ستا خبره اورېدو د پاره دلته راغلی یم ولې چې مونږ ټول نه پونچای ماندې یو نو هغه نه پس وته پیټ ټول خبره وکي چې ماغه جنې سره زبردستی کړي و او میټ مې مړ کړي او تما جیل ته بوزا چې 6000 راکې زماغه قبول ده نو کوري وته وای چې دلته سره پوز ز قانون یم او هغه نه پس هغه چاکورو باسي او هغه خپل لاسونه تړلې هغه پړې کټ کی او هغه ته دا وی کوته هایوي ته ورسېد نو ژوندې به پاتې شي ولې چې هغه جنې تاسو درندگانو نه تختیدلې و خدای مرګ په نیمه لار کې وشو نو
نو پیټ چې دا خبره ووري هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه دا غزې نه منډه کی چې لږ مخکې لاړ شي هغه پیپرو ته یخه هوا لاړه شي چې دې سره د هغه دننه سیسټم ډیر زیات یخ شي چې هغه غزې کې راوغورځېږي او ساه ورکي او هغې نه پس مونږ جین وینو چې هغه هم ژوندی ده خو ډیره زیاته زخمي وي او دې سره دا کهاني ختمه شي. دوستانو که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل پشتو سکرین د سره ضرور سبسکرایب کړئ.